تاسو له SBS پښتو سره یاست. درنو اوریدونکو، نن له ښاغلي ګل اغا احمدي وردک سره خبرې کوو. لیکوال، شاعر، ژباړن او فرهنګي شخصیت چې د افغانستان د پوهنې، ټولنیزو خدماتو او ادبي فعالیتونو په برخه کې د اوږدې مودې لپاره کار کړی دی. ښاغلي ګل اغا احمدي اوس په ملبورن کې ژوند کوي او په دې مرکه کې له هغه سره د هغه د ژوند، زده کړو، کډوالۍ، کتابونو او اوسنیو فرهنګي فعالیتونو په حق له خبرې کوو. ښاغلي ګل اغا احمدي، ښه راغلاست او مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. په پایل کې که زموږ اوریدونکو او خپل مینوالو ته ووایي چې ستاسو د لومړیو زده کړو کلونه او بیا همداسې د لوړو زده کړو کلونه څنګه تیر شول، که د خپل زده کړو په اړه له اوریدونکو سره یو څه معلومات شریک کړئ. مننه. زه په لومړي سر کې ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. پښتنه په ارتباط باید ووایم چې زموږ زده کړې تر شپږم ټولګي پورې په ډېر ښه ماحول کې وې، ځکه هغه مهال د ثور کودتا لا نه وه پېښه شوې په افغانستان کې. خو چې اووم ټولګي ته راغلو، د غربت په مکتب کې چې د وردګ ولایت د جغتو د ولسوالۍ ګلدرې په سیمه کې موقعیت لري، بدبختانه هر څه ورسره بدبخته شوه او افغانستان جګړه او تورتم واوښتې، مغو کودتا راهیسې. نو بیا د ما د درس لړۍ هم د یو څه وخت لپاره پاتې شوه. بیا ما خپل ثانوي تحصیلات پېښور کې بشپړ کړل او لوړ تحصیلات مې هم په پېښور کې وکړل تر ماسترۍ پورې. زه د ادارې په برخه کې د پریسټن یونیورسيټي نه ماستري لرم. ډېر ښه. ښاغلی ګل اغا احمدي، تاسو د افغانستان د جمهوریت حکومت په کلونو کې چیرته کار کړی دی او کومې دندې مو تر سره کړې دي؟ که د دې کارونو او تجربو په اړه اوریدونکو ته ووایاست او تر ټولو مهمه لاسته راوړنې مو څه وي، له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړئ. ما د افغانستان په مختلفو نهادونو کې ارګانونو کې الحمدلله دندې اجرا کړې دي، چې هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د افغانستان د جمهوریت ریاست د ارګ مانی، همدارنګه د پوهنې وزارت، د سولې په چارو کې د دولت وزارت او همدارنګه په لوی جرګو کې ما دندې اجرا کړې دي. خو زه که نور لاسته راوړنې خو به یا وي یا نه وي، خو یو شی چې محسوس دی هغه دغه ده چې ما په هر نهاد کې کار کړی دی، هلته مې یو اثر پرې ایښی دی، یعنې یو اثر مې پرې لیکلی. لکه ارګ کې ما 6 کاله کار کړی دی، د پخواني جمهور رئیس جنرال محمد حامد کرزي صاحب په وخت کې. نو په هلته مې یو کتاب ولیکه چې ارګ شاهره او کرزی ډیپلوماسي. همدارنګه د پوهنې وزارت چې ما کار کړی دی د سلاکار په حیث مطبوعاتي سلاکار او ویاند وم، هلته ما یو کتاب لیکلی دی چې هغه د افغانستان د پوهنې تاریخي بهیر دی، هم په پښتو او هم په دري، یعنې 2 کتابونه ما په لیکلي. او زه د نوروز د جشن، نړیوال جشن د کمیسیون ویاند او همدارنګه دارالانشا رئیس وم. ما د نوروز کلتوري آرونه په نوم یو کتاب لیکلی او همدارنګه د سولې په برخه کې ما تقریبا تر 15 پورې عنوان کتابونه لیکلي دي او د جرګو په برخه کې ما تقریبا په د افغانستان په معاصر تاریخ کې چې لوی جرګې تیر شوي دي په زیاتره کې مې کار کړی، یا به ویاند وم یا به د سیاسي چارو د کمیټې رئیس وم او یا هم داسې نور دندې. ما په جرګو باندې کتابونه لیکلي دي، هم پښتو، هم په دري او هم په انګریزي. نو دغه لاسته راوړنه بولئ او یا د افغانستان وګړو ته یو ښه میراث بولئ چې هلته مې پرې ایښی دی. ډېر ښه. تاسو د خپلو کتابونو او اثارو په اړه وویل. د لیکوالۍ ډګر ته مو په کوم کال مخه کړه؟ د لیکلو پیل مو څنګه وکړ او څه شي تاسو د لارې ته وهڅولی؟ البته د احساس خو د لیکوالۍ و عین د کوچنوالي څخه د ما سره یو احساس و چې زه د خپل یادښتونه په لیکلې بڼه وساتم. خو ما چې کله داسې لیکوالي شروع کړه هغه 1901 کال و یا 1992 کال و چې بس الله جل جلاله رحم وکړ او دغه الهام لکه هر لیکوال ته چې د خدای د مهربانۍ په اساس کیږي، ما ته هم د مهرباني د خدای جل جلاله د لوري وشوه او زه د لیکوالۍ ډګر ته راغلم او وروسته د هغې ما هم د شعر په ډګر کې او هم د نثر په ډګر کې
تر خپل واسه د خپل استعداد مطابق او د خپل سلیقې مطابق ما لیکنې کړې دي، ځوانان می تشویق کړي دي د سولې په حق له ما لیکنې کړي او داسې نور په حق. ښاغلی ګل اغا احمدي، تاسو اوس مهال څومره چاپ او یا ناچاپ آثار لرئ که په دې اړه یو څه معلومات شریک کړئ؟ زما د ټولو لیکل شوو آثارو شمیر تر 90 پورې رسیږي، 90 عنوان، او چاپ شوي آثار د ما 26 دي. 26 کتابونه می چاپ شوي او تر 90 عنوان پورې ما کتابونه لیکلي دي. ډیر ښه. تاسو شعر هم وایي، تاسو د شعرونو او په ځانګړي ډول د لیکنو او نثر اصلي موضوعات څه دي؟ آیا ډیر تمرکز مو پر وطن دی، په مهاجرت دی، ټولنیز ستونزې دي، دینی ارزښتونه دي، یا داس فرهنګي یا سیاسي موضوعات دي که د خپل آثارو هغه عمومي محتوا ته یو څه اشاره وکړئ؟ زما آثار خو په مختلفو برخو کې دي، خو د ټولو منځپانګه د وطن آبادی، بیا رغونه او ښېرازي ده. نو زه په دې نظر یم چې تر ټولو نه مهمه په یوه ټولنه کې، بیا خاصتا زموږ د افغانستان په ټولنه کې، هغه د سولې تأمین دی، د واقعي او حقیقي سولې تأمین دی او د سولیز نسل روزنه ده. نو زما د کتابونو اکثریت محتوا لومړی سولیز محتوا ده، د سولې تأمین ده په افغانستان کې، او بیا د افغانستان اقتصادي، سیاسي، ټولنیزه، کلتوري، صنعتي او همدارنګه د ژوند په مختلفو برخو کې بیا رغونه ده او د ځوانانو روزله په د تعلیم او تربیه په دې مورد کې زما خاصه توجه شته ده. البته زیاته که په دوه کلمو کې وکړو، هغه سوله، د ځوانانو روزنه او د وطن آبادی. ښاغلی ګل اغا احمدي صاحب، تاسو څه وخت استرالیا ته راغلی او ملبورن ښار ته د کډوالۍ تجربه مو څنګه وه؟ زه په د 2024 کال د نومبر 15 نیټه زه استرالیا ته راغلم او موږ په ملبورن هوایي ډګر کې ښکته شو. خوشبختانه چې دلته مخکې زما زوی و او د هغو سره خپل ماشومان هم و، نو الحمدلله دره د تکلیف څخه موږ مخ نشو، موږ نور کورنۍ غړي او راغللو او په ملبورن کې ځای په ځای شو. او د ما د لومړیو شپو او ورځو تجربه دغه ده چې موږ ته دغه نړۍ، دغه هیواد او همدارنګه دغه ښار ټول نوی و، د سیستم نوی و. خو بیا هم ما خپله ډیر زیات د نابلدۍ احساس ځکه ونه کړ چې موږ ته هغه لومړی میاشت د اوسېدو ځای په ډنډینانګ سیمه کې خوښ شوی و، او زه چې کله د خپل اپارتمان نه راښکته شوم نو هلته مې افغانان لیدل او ما داسې فکر کوو چې د کابل په یوه څنډه کې زه شته یم، ځکه هلته افغانان هم ډیر وو او افغاني توکي پیدا کېدل، افغاني بازار وو، افغاني دکانونه، یعنی په افغان بازار کې موږ ښکته شو. د دې خاطر ما ته ډیر زیات په اصطلاح نابلده نه و. خو وروسته دغه سیستم چې دی، که هغه ترانسپورتي سیستم دی، که هغه حکومتي سیستم دی، که هغه ټولنیز سیستم دی، ټول نوی و او ما ډیره زیاته تجربه ترلاسه کړه چې بلدېږم د دې سیستم سره، زما تجربه زیاتېږي او زه آفرین په هغو خلکو وایم، په هغو انسانانو باندې وایم چې دومره کار یې کړی دی او خپله ټولنه یې دومره زیاته آباده کړې ده او رغولې ده او مسلسل کار ورته کوي. په استرالیا کې ژوند ستاسو پر لیکوالۍ، فکر او په کلتوري فعالیتونو څه اغېز کړی دی؟ البته د دې نه انکار نشي کېدای چې که زه ووایم چې په ما یې اغېز نه دی کړی، زیات اغېز یې راباندې کړی. او اول خو د ژبني نګاه نه زما ژبه یعنی انګریزي ژبه تا هغه وخت نه ډیره ښه شوې ده لکه مخکې چې وه. همدارنګه د دې ځای سیستم، د دې ځای آبادي او د دې ځای دغه ماډرن ژوند په ما باندې اغېزه کړې ده او زما د لیکوالۍ، زما په فکر باندې، او زه لا مصمم کړی یم او زه دغسې مصمم کړی یم چې د موږ افغانان
باید همدغه کارګر خلک شي او همدغه وطن آباد کی لکه استرالیایانو چې کار کړی دی د دې خلکو مخکې نسلونو کار ورته کړی دی او بل ټول مهمه ده چې سوله په مغزونو کې پیچکاري شي څو چې سوله په یو ټولنه کې نوي او ځوانان د سولې په ګاڼه باندې سمبال نوي نو د نور آبادی تمه بیا هڅه خوشی ده یعنی دا دغه ملک دغه هیواد د استرالیا د لوی وچه کې سوله ده چې دغه مخ ته تللی ده او خلک کار کوي یعنی سوله او کار او پرمختګ دغه د انسانانو د پرمختګ سبب او ډیر ښه دا اوس مهال په کومو لیکنو یا کلتوري یا ټولنیزو کارونو بوخت یاستئ که د خپل اوسنیو فعالیتونو په اړه یو څه معلومات راکړئ د لیکوال خو زیات ارمانونه لري زیات هیله لري او زیات نو موږ هم دغه په زیاتو مواردو کې مو د فکر نیلې ځغلولې ده خو زه چې راغلم د اول ورځې نه زما دلته تصمیم دا و چې زه د استرالیایي افغانانو په هکله به یو څه لیکم او په دې هکله بیا د افغاني ټولنې سره د افغاني همکارانو سره د خویندو د وروڼو سره په استرالیا کې تماس ونیو د دوی نه مګانې پوښتنه وکړه د دې معلومات مې د نظر الحمدلله همکاري را سره وکړه او زه مننه ترې کوم او سم همکاري کوي نو په دې هکله پراخه څېړنه وکړه ما خپله او زه الحمدلله وتوانېدم اوس کولی شم ووایم چې ما خپل کتاب د تکمیلېدو په درشل کې دی او دغه نوم دی استرالیان افغانز یا الف استرالیایي افغانان او دغه که د خدای رضا و د 500 صفحو په شاوخوا کې تکمیل دی او دوه اساسي برخې لري چې یو یې پخواني افغانان دي افغان کمیلرز او یو یې اوسني معاصر افغانان دي د دوی د ژوند په زیاترو برخو مې کار کړی دی البته داسې به نه وایم چې په ټولو ځکه انسان دی انسان نه به ډېر شان پاتې کېږي د لیکوال نه خو هغه اندازې پورې چې د ما فکر ورته رسېدلی دی ما کار پې کړی او که خدای کول یو بشپړ اثر او یو مستند اثر دی لاسوندونو په رڼا کې به خدای کول دغه زه خپلې ټولنې خپلو خلکو ته وړاندې کوم د دې لومړی ورژن پښتو دی او دوهم ورژن به که خدای کول په انګلیسي باندې وي پر دې سربیره د دې ترڅنګ چې زه په خپل اثر باندې الف اثر باندې کار کوم په نورو اثارو مې هم په همدې توګه کار روان دی او هغه آثار چې د ما نیمګړي دي تکمیل نه دي زه دغه په تکمیل باندې هم کار کوم په بشپړېدو باندې هم کار کوم او زما کار روان دی ستاسو په نظر په بهر کې میشت افغان لیکوالان او د کلتوري چارو مخکښې څیرې د ژبې ادب او کلتور د ساتلو لپاره څه مسؤلیت لري او څومره مسؤلیت لري زه فکر کوم چې هر افغان دلته د خپل کورنۍ او د خپل خپلوانو د مسؤلیتونو سربیره لوی مسؤلیت لري د ژبې په وړاندې د خپل کلتور د ساتلو په وړاندې او همدارنګه د خپل ځان د تقویه کولو په وړاندې زه په دې نظر یم چې زموږ هر هیوادوال چې دلته په ډېرو مشکلاتو راغلی دی او په دې هیواد کې مشکلات ګاللي او دلته هستوګن شوی دی باید دغه سوله ایز ماحول نه د دې ځای د علمي ماحول نه د دې ځای د پرمختګ نه اول د خپل ځان پر رسولو کې لویه ګټه واخلي بیا د خپل فامیل د غړو پر رسولو کې لویه ګټه واخلي او همدارنګه د خپل ژبې او کلتور لپاره هم په زیاته پیمانه کار وکړي زما هدف اول په عامه توګه ټول افغانان دي بیا په ځانګړې توګه هغه لیکوالان شاعران او کلتوري شخصیتونه چې دلته راغلي دي او هغه ټولنې چې دلته تشکیل شوي دي چې هغوی ټولې په ګډه په یووالي اتحاد کار وکړي او دا ممکنه ده چې په استرالیا کې افغانان که کار وکړي د پرمختللو ټولنو په کتار کې ځان ته ځای موندلی شي. د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو ستاسو څه نظر دی؟ هلته ډیری کلتوري او علمي چارې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د تعلیم او کار او نورې چارې په ټپه درېدلې دي. تاسو په دې هکله څه وایاست؟ په دې هکله لکه زموږ د ټول ولس
چې هیله ورزو ده لکه زموږ د ټول ولس چې نظر دی د ټول افغانانو چې نظر دی د ټول مسلمانانو چې نظر دی او د خدای چې امر دی زما نظر هم هغه دی چې لوی خدای ویل دی اقرأ باسم ربک الذی خلق دا د قرآن عظیم شان اولینه آیت دی وایه د هغه لوی ذات په نامه چې ته پیدا کړی نو لوست لیکنه او ښوونځي او دغه د خدای امر دی د ښوونځي لوست د خدای امر دی نو د خدای امر هیڅ فرد هیڅ نهاد او هیڅ ډله او هیڅ نظام د دې مخه نشي نیوای او هغه څوک چې دا کار کوي لکه عام افغانان او ټول افغانان چې ښه نه بولي زه هم ښه نه بولم باید افغان جنې د دې حق ولري چې هغوی ته د تعلیم زمینه برابر شي تعلیم وکړي او ځانونه ورسوي البته دا نه یوازې زموږ د ټولنې غوښتنه ده بلکې د خدای غوښتنه ده د خدای د رسول غوښتنه ده او د هر مسلمان غوښتنه. ښاغلی ګل اغا احمدي په پای کې ځوان افغانانو ته په ځانګړي ډول هغو ځوانانو ته چې په استرالیا کې رالویږي ستاسو پیغام څه دی؟ ځوانان خو دا یوه مشهوره خبره ده چې د ټولنې آینده ده او د افغان ټولنې آینده په استرالیا کې د افغاني ټولنې آینده هم ځوانان دي که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي که زموږ هلکان دي که زموږ نجونې دي زما پیغام ټولو ته دا دی چې لومړی ځانونه ورسوئ په مسلک زده کړئ او د دې ترڅنګ خپله ژبه خپل کلتور خپل دیني ارزښتونه وساتئ زموږ ګټه او زموږ عزت په خپل دیني ارزښتونو کې خپل افغاني فرهنګ او کلتور کې او همدارنګه د علم په حاصلولو کې د یو مسلک او د کسب په حاصلولو کې دی نو زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې له ځان څخه داسې کسبګر او مسلکي کسان جوړ کړئ دغسې عالمان جوړ کړئ چې نه یوازې په استرالیا کې د دې ځای نظام تاسو ته اړتیا ولري بلکې په نړۍ تاسو ضرورت ولري او تاسو نړیوال دریځ او موقف خپل کړئ. ښاغلی ګل اغا احمدي ډېره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. له تاسو هم مننه خدای مو آباد او بریالي لره. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ مطالب یې خوښ کړئ نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.